دوهمه پوښتنه دا ده چې آیا د ګرامر زده کول د ژبې د زده کړې لپاره مهم دي یا نه دي مهم؟ نو د دې پوښتنې ځواب چې آیا د ژبې زده کړې لپاره ګرامر مهم دی یا د دې نه غیر هم موږ ژبه زده کولی شو؟ نو دوه ځوابونه لري. اول ځواب دا دی چې yes, learning grammar is important. د ګرامر زده کړه چې دا مهمه ده. خو په کوم حالت کې؟ په هغه حالت کې while learning a language in an academic environment. کله چې موږ یو ژبه په تعلیمي چاپیریال کې زده کوو نو هلته بیا ګرامر دا مهم دی. که ته خپله ژبه زده کې که خارجي ژبه زده کې خو چې په اکاډمیک انوایرمنټ کې زده کې بیا ګرامر مهم دی. مطلب پښتو ستا خپله ژبه ده، ته که په سوشل انوایرمنټ کې زده کې هلته ته په ګرامر باندې نه پوهېږي، ګرامر مهم هم نه دی، ګرامر نه غیر زده کولی شي. خو کله که دا پښتو ژبه ته مکتب کې وایي په پښتو مضمون کې یا د پښتو ادبیات ته وایي پوهنتون کې